ستا وعدې چې وفا کېږي زه به نه یم، چې د مینه رښتیا کېږي زه به نه یم. خپل نصیب مې مثال د تورې شپې دی، توره شپه چې سبا کېږي زه به نه یم. دا خو د حامدې ترور لور ده وفا. چې دا څوک دي؟ سمه ده، نور نوم یې واغشتو، حامده تروره. او دا هلک ورسره څوک دی؟ ما خو نه پېژندل. دا راته ووایه چې مور دا واده ده که نه؟ دا خو لا وړه ماشومه ده. وای مورې چې په زړه مې څنګه ارمان و، اقه شانتې جینۍ ده. تا ماله څه کړي دي مورې؟ که داسې جینۍ دې راله وکړه چې څه ته غواړې هغه له در کوم. د دې مورې تپوس خو وکړه که نه؟ زه تپوس پې کوم، خو درې که د بلې خبرې فیصله خو وشي که نه؟ ډېره ښه جینۍ ده. مورې به د هغې نه مکمل قلار شه. دې خو زما نه زړه یوړو. ته وګوره څومره ښایسته ده او څومره ساده ده. ماله دې څه کړي دي؟ یتیمه یسیره دې کړې، نه د کور په کړو پوهېږي، نه د خاوند په مینه پوهېږي، او نه د دنیا په کړو رواجونو پوهېږي. ته وګوره او دا راته ووایه چې دا سره کور په کارونو پوهېږي او که نه؟ دومره قابله ده، د کور ټول کار کوي. وفا لورې لږه دې خوا راشه. ښه درلمه. سلام علیکم. په خیر حالې دې پټو کې څه کوې لورې؟ یاره ترورې، دا کور خو یو کار نه، داسې کار و چې ساعت ته مې لږ زړه شو نو رالم ساعت مې شو کو ځان له. وی ویم دا راته ووایه مور دې نه ښکاري ډېرې ورځې وشوې؟ مور او پلار خو مې کراچۍ کې دي او زه درته بس رینګ کر راغلی یم. کشره ترور مې څه ده؟ وای ښه زه یم چې دا ولې راکره مخ نه راړي. کله ناکله به راله لوښي لرګي به مې راله ووینځل بیا به لاړه. بس یې که نه ترورې، هلته مې یوه خور واده ده نو د هغې خاوند سعودي عرب ته کار لتلی دی. نو زما پلار ته وي چې راشه، زه کور کې یوازې یم. نو ما ورته چې خیر دی مور تاسو لاړ شي، او زما تعلیم خو دلته جاري دی، نو زه دلته ترور کره پاتې شوم. وای ماشاءالله. ویم دا زما زوی دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا ستا زوی دی؟ ویم دا زما زوی دی. څنګه یې ښه یې؟ خیر دي تاسو ښه یې؟ وایم داسې کار دی که یو پیاله چای او دپاره موږ کره رالی نو؟ ولې نه، در به شمه، خو زه به له ترور نه تپوس کومه، ځکه چې ما ته یې مور وي چې چېرته ځي نو د ترور نه تپوس کوه. ویم ترور ته دې ووایه چې بیبي کره ځم. ویم ستا د تپوس حاجت نشته، نیغه به دې پخپله راکره راولي. خدایه پاکه معلومان هم رانغې، نه اوبه راوړل، نه هغه چای راوړه. یا خدایه پاکه دنیا کې مې خیر واچي. دې تلې په کوم طرف دی نه پوهېږم. خدایه پاکه څوک ورته مې ښه ووې چې پټي ته پورې خامخا راشه. خو ځه هلک دی را به شي. صحیح ده ترورې، در به شمه، خو ما ته لږ کارونه دي. 2-3 میخې دي، 2-3 چیلې دي، 2-3 ګډې دي، اوې هغې ټول یې زه ګیا راوړمه، هغه زه ساتمه. داسې د کور کارونه شي، روټۍ پخول شي، چای پخول شي، کور جارو کول شي، میلمه فالنه شي، لکه ډېره ګران ده. د خیره سره چې اوزګاره شمه که نه بیا به زه درشمه. ماشاءالله ماشاءالله. ویم چې څنګه د مور محنتي وه دغه شان دی هغه لور هم محنتي ده. زه وګوره که نه. ویم ترورې، داسې کار دی چې په دې تلو باندې زما خپې نه ماتېږي. خو تا ته ښه پته ده چې کله یو انسان خدمتي وي نه هغه پسې بیا هر سړی خفه کېږي. او بیا زه د کور ټول کارونه کومه، او د دې کارونو په وجه باندې مې زه د ترور ډېره زیاته خوښېږم چې یو منټ ته خوا شم نه څه چل پې کېږي. ماشاءالله ماشاءالله. هم الله دې قدمونه بختور کړه لورې. یم غټه لار ده مورې، رخصت یې که بس بیا به راشي. که تاسو ساه ګوړې نو دا زموږ خپل پټي دي
چې روې شي کوم ځان سره یو سه شاله شلوري ویم زما پتا مم او که څوک ته منې کوي وې بیبي کا راځم هم په خپل بدرا کر راولي ښا ښه ډیره ښه ده خو راځي چې ما سره یو پیاله چسته شاله شلوري. مخابق زمون کور دی کنه ویم ز رور کار لګ ورځم کار مې ډیر ضروری نور تروري دا ډیره سپکه خبره ده شاله شي. چې زمون کور ته مېلمانه رالي او بغیر چې بزي سپوري شونډې نه پریدم راځه کنه ویم زمونږ خپل کور دی درځم چې بم د کار اسکم او روټه بم د کار خو خو ترور خیری راځه کنه. ان شاء الله زه تروري دعاګان کې یاد ساته خوشاله شي. السلام علیکم وعلیکم السلام. لا ودې کتله وای 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 مورې هم کدا دې رااله وکړه که نه د ژوند ټولې خوشحالۍ به راته میلو شي ته ورته وګوره داسې خبرې کوي دومره هوښیاره جینۍ او تا زه په قمق نه واړولم مورې څه به درته ووایم بس کا ټول الزام ماله مه راکوه ما خو یې به کور کې که نه ما ته څه پته وه چې به زما د کور نه اور جوړوي که مورې صرف او صرف دغه یو مشن چې هغه جینۍ ختمه او صرف او صرف وفا ماشاءالله په دې دون عمر کې خو ما هم دونه کارونه نه کول الله دې د بدو سترګو وساتي بل او سره ښکلې هم ده ماشاءالله خبرو سلیقې هم ده مورې راځه مورې مخکې شه مورې دا وګوره که نه د دې کور قابل ښځه وه او را دې وسته نو ما ته دې په نکاح کړه او زما په سر دې کېنوله پنځویا زما یو خبره وره کومه ما یې ته هر څه شرط کېږي ته منې به نه یو شرط هم د چا نه منم که ما له مورې کې او زما خوشحالي غواړې او زما ارمانونو ته ګورې نو صرف دغه وفا جینۍ د دې نه زما هر څه ختم دي نه بېغمه شه د دې سپېرې نه بېغمه کوم راځه دا خو بیخي کنډر دی څوک پکې شته او که نه د دې ځای نه هم تللي دي راځه لالا ومه چاته دننه پروت لالا لالا څه شوې ماماجي مونږ یې راوغوستو او په خپله پته نشته چېرته روک شوی دی لالا یم خوشي کور دی راوغوستو دا په خوبونو پرته وه مور په خیر راغلی یم خوشحاله شي دا کامران دی راځه کینې کنه یم چوته کینو په دې سر دې کینو څه خو کېږده که نه دا په ځمکه به کښېنو کټ راوړم مور دا وګوره که نه عقل هم تلا پرورش یې صحیح نه دی شوي زویا انشاءالله دا قصه به ډېر زر زه ختمه کړم د ماماجي ته پوښتنه ته وکړه چې ماماجي چېرته دی راځه دلته کینې ویم خلک خو د مشرانو بورقه کوزه کې که نه ویم تا نشان خطا شوی دی ویم خیال نو مورې ویم لالا مې څه شو هغه بهر تللی دی اوس به راشي څنګه مورې زما ډېر یاده شوې وې ډېره مې یاده شوې وې که تا ته مونږ یادېدو په دغه کور کې به تا وخت تېر کړو خپل کور به دې په خپله نن وارو مورې بس دا د نصیب خبره دی ټوله خبرې به یې کوم تاسو ما پسې راغلی که نه زه تاسو سره ځم نه تا پسې موږ نه یو راغلي ماماجي راغوتي څه خبره ده صرف هغې له راغلي ما خو د دې خبرو نه بعد به تا ورور د تلې خو پته نه لګي چې په کومو اوبو باندې مې سترګې وینځلې دي لا همدلته موجود یې کامران که ته هر څه وې زه نه خفه کېږم سمه باندې حق دی زما حقونه په تا نشته دی تا وروسته اجازه ده چې په کومه ځای ما اجازت درکړې دی کاکا تاسو کله مېلمانه راغلي مونږ کره مېلمانه راغلي دي ها څوک و بچي یو ښځه یو سړی یو ښځه یو سړی و ښځه لوی شهزاده زه لوبې کوه ځه ورځم چې څوک دي خیر زه تاسو چای پخوم نه چای زه نه څکم چې مې مونږ نسکو ویم چې لالا مې راشي ویم ته به ته رنګ وکړه ماشاءالله زه شکر دی چې دا خور او خورایي مې رالل چې دا خبره ورسره ختمه کړم هغه دې راغی لالا مې راغی ماماجي په خیر راغی لالا السلام علیکم وعلیکم السلام کینه لالا کینه راځه کینه یو څه وکړه خورې چې رالې ویم لالا راتلم به څنګه نه تا ته پته شته
هم په ما باندې دا وړه غونډه کې شپه لکه د غروتې ده ته څه خبر شوې زما د زړه نه ما ته پته راخورې خو څه وکړم حیا مې ځي پښتو ده غیرت دی ماما جی دا پښتو غیرت به یو طرف ته کېږدو او ما ته مزدوران لګیا دي هغوی له مې سیمټ هم راوړي دي سیخ هم دی کار هم کوي ښه ته پته لګي چې مالک په نظر نه وي نو خلک هر څه کوي نو زه زر ما خبره به زر ختمه کړې چې بس تاسو وایي یا بچې خبره د ختمېدو نه ده خو خبره د ختمېدو وه اوس مې راته ویلو چې زه غواړم بچې چې دا جینۍ ښه په حیا کې په عزت کې زما د دې کوره بوځي ویم لالا خفه کېږه ما د نایلې ځای موږ سره نشته او که بل څه وی نو راته ووایه خورې دا خبرې خو ډېرې ګډې وډې دي ماما جی بس د ورخه اوبه تېرې دي بس موږ درته ووایو چې یاره بس موږ یې نه خپلو به تا راوستېره او تا ته اجازه ده چې ته پرې اوس څه کوې هغه پرې وکړه کامرانه بچې یو خبره مې یاد ساته ګورې داسې جینۍ به ته میلاو نه شي خدای دې راته داسې جینۍ میلاوي هم نه چې نه د کور په طریقه پوهېږي نه په کار روزګار پوهېږي او نه شاته خانداني په داسې جینۍ به زه څه وکړم آخر خورې تو نالچ او پتاشه چې تا د کامران تربیت داسې کړی دی چې نن د ماما او نه د خپلې ښځې سترګو ته کتلی شي لالا هم پرویشي ما ښه صحیح کړی دی ما کې څه کمی نشته کمی ټول زما په انګور کې دی ته خو د دې نه تپوس وکړه که نه ما پورې د چم ګاونډ خلک خبرې کوي خبرې به نه کوي خبرې به نه کوي چې هغه ماشومه خو تا ورته نیولې ده ړومبې خو هغه میره مور وه چې تا لراله تا به خپله کړې وه نو تا به خپله کړي خو چې ته ورته سپک ګورې خورې نو سپک خبره ته ګوري او بیا زه څنګه داسې یم چې جینۍ ته سپک کتلی دي هم لالا ما ورته د خپلې لور نه کم کتلی نه دي خو کمې په دې کې دی د دې چې څه ګیله ما نه وه ما ته به یې ویلو ما نه به یې سوال کړو چې دا غلطي ده تاسو کې دا د ځان وباسئ خو نه دا لاړه سیده او پردي هلک ته یې وویل مورې ما او چېرې هم ستاسو بد نه دي غوښتي همیشه مې ستا خدمت کړی دی خو زه نه پوهېږم چې تاسو ما پسې ولې غالب تړی هغه هلک خو زما د ښې دپاره ویلو مورې په خدای به شي او په تا به شي ما ځان سره بوځئ زه به ستاسو وینځم هغه کور کې چې څه تاسو وایئ زه به هغه کوم خو ما دې کور کې مه پرېږدئ ماما جی داسې کار دی که د جینۍ په تا باندې تعویضونه کړي که ساختونه یې در باندې څکلي ځکه ته خو سره د دې طرفدارۍ کوې او دا نه وې چې یاره دا خورایم یم په حقه دی او که په ناحقه دی زه کار دې ته وردم او زه دې ته بالکل جوړ نه یم چې دا زه واپس خپل کور ته بوځم کامرانه بچې زما یوه خبره واوره تا زه ډېر ښه پېژنم او دغه ورور یم ښه پېژنم چې څه یې ما ته ویلي دي نو ټکي ویلي دي ستا لهجه صحیح نه ده ټیک ده ماما جی بس ته مور سره کښېنه چې مور مې کومه فیصله وکړه ما ته قبوله ده خو زه بیا هم درته وایم زه یې خپلولی نه شم کامرانه بیا څه وې ما ته وګوره که نه ته ولې زما دومره نفرت کوې نایلې بچې څه وشو هغه شوي دي باقي نور زه په دې معاشره کې د خلکو د خندا کېږم نه چې زه به تا بیا بوځم په خپل کور به دې کښېنوم خلک به چې دا څنګه سړی دی کله یې ښځه کوي او کله یې پرېږدي نو دې نه ښه دی چې یو ځل دا شرم جوړ شي او زما او ستا د ژوند لارې جدا دي کامرانه ته د خلکو خبرو ته مه ګوره ته ما ته وګوره زه په هغه کور کې تا سره لږ د نوکره ژوند تېروم ما د ښځې په نظر مه ګوره خو ما خپل کور ته بوځه چې په عزت باندې خپل کور کې ناست یم نایلې چې کله په کور کې او د ښځې خاوند ترمنځ درار راشي هغه دونه په اسانه نه ورځي که زه تا ډېر هم خپله کور ته بوځم او خپل زړه ته یې رانږدې کړم زما ضمیر یې نه مني نو دې نه به ښه دی چې زما او ستا د ژوند لارې مکمل طور جدا شي ما دې ورور ته هم ویلي دي چې زه به هغه پیپر یې درولېږم نه کامرانه داسې مه کوه بس نایلې بس زما ورور به دغه ما مړ شي هغه ډېر ښه کوي زما لپاره هغه ډېر بدتمیزه او بد اخلاق انسان دی هغه نه ماته لاس هم راچولی دی دې باوجود زه تا نه شم خپلوی بس کامرانه په خدای به شي په تا به شي راشه مور دا بوځه کامرانه
یا الله زه دومره بدنصیبه ولې یم ویم دې خوا راشه ویم زما د زوی ستا د لاسه یو ځای کې هم سکون نشته راشه دې خوا چې دا خبره پوه نه کړو ویم کښېنه دلته پر په خدای به شي او په تا به شي زما ورور به زما د غمه مړ شي ویم نیمه پاتې نه شو زما ورور خفه کېږه نایلې نه دې زما زوی سره ځای شته او نه دې زما په کور کې زه به غلام یم ستاسو په کور کې زه به ستا خدمت کوم ویم اهو که لاسونه او تا چې غلامه ځان جوړه تا به د ښه زړه نه خدمت کړې وې تا به زموږ خیال ساتلې تا به زما د کور پټ څرګندې نورو ته نه ښکاره کولې بس نایلې مور به بس غلطي شي معاف وکړه خیر دې مور دا چې ته ورته ووایې که نه ویم لالا د دې جنۍ لپاره ته ما ته لاس ونیسې د دې جنۍ لپاره ما نه معافي مه غواړه ویم زما خبره وره لالا خورې زه راته جوړې ونیسم دا ظلم مه کوه دا ظلم مه کوه خورې ویم لالا ته زما خبره خو وره که نه الله به دنه خفه شي خورې مه کوه داسې ویم دا جنۍ زما د سترګو نه پناه که ویم زما د سترګو نه پناه شه لاړ شه زما د مخ نه ویم نایلې نوره چپ شه بس که خورې د نن نه پس ته زما لپاره مړه شوې او خورې زما لپاره مړ شو ویم لالا دا څه وې ته به اوس ما سره د یوې پردۍ جنۍ لپاره رشته ختمې پردی ورته مه وایه دا زما لور ده او نومان زما زوی دی او چې آینده لپاره زما په دروازه باندې خپه کېنه دی لالا داسې مه کوه بیا به ډېر ارمانو کې خوبه به د ورخه تېري دا مې درته ووې خورې دونه ظلم او زیاتې مزه نه کوي او د نن نه پس تا زما لور ده او نومان زما زوی خپله برخه دې واله او په دروازه باندې وځه لالا زما د راستو درمه ختموه تا په خپله باندې ختم کو ما نه لالا دا پردي ته خپلې او خپله دا بیا یې راوړې خفه کې ویم تا به الله چرم نه معاف کوي معافي خو ته وغواړه او زوی ته دې ووایه چې ته معافي وغواړه تاسو ډېر ظلم کړی دی ډېر ظلم هم کړی دی ورکوله برخه لالا زیاتې خو دې هم کړې دی که نه ته دې نه دا تپوس ولې نه کې چې ته زلمي هلک له ورتلې خو تا ورته زما د کور حیا څرګندوله خو همیشه بدنامي زمونږ ده زما زویم بد دی او زم بد یم ټیک ته لالا ټیک ته مه خفه کېږه بچي دا بیا ستا په نصیب لیکلې وه